عزیزانو نن اتفاقاً بیان دانن د موضوع نو د ټاپک نه بدل دی. الله نه غواړم چې د رمضان او د قرآن عظیم د دواړو متعلق بیان سره د عمل نه الله تاسو مونږ ته توفیق نصیب کړي. ان کنتم تحبون الله دا د کفار مکه پرد کې نازل دی. رسول الله علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان علی دا په یو ګرجاو درمسالو په یو معبدخانه د مشرکینو باندې تیرېدل. کفار مکه او د لات منات عزا یعوق یعوس نصر حبل وغیر ذالک دغه عبادت تا سجده باندې پراتو. رسول مقبول سلام عرض کې چې السلام علیکم سلام علیکم علی من اتبع الهدى. سلام نه بعد ور سره خپل د میشن موافق خبره غړې وړې کړې او تاسو یو کو چې تاسو د بوتانو ته سجده ولې لګوي. جواب ملو شو چې زمونږ د الله سره مینه ده او د الله سره محبت کو. زمون پیار او لو دا د الله سره دی. نو دې بوتانو ته ځکه سجده لګو چې دا بمونږ له د خدای سره ملاقات او د خدای سره یو ځایوالی او محبت او الفت او زینت او راحت او رحمت او شرافت او دا به د خدای در کې مونږ له خدای نه غواړي. عزیزانو لکل وجهة هو مولیها د ارچا د پاره یو دلیل دی او د هغه دلیل لاندې او رڼا لاندې هغه زندگی تیری. کافرانو سره مشرکانو سره دا یو دلیل. الله دې مونږ او تاسو د بت پرستۍ او د شرکات او بدعات نه بچ وساتي. فوری آیات نازل شي چې قل یا محمد لکفار المکه د کفار مکه ته وایو عام اعلان وکړه چې ان کنتم تحبون الله که تاسو حقیقي دو سړي زامن یو په الله مین یې نو فتبعوني د محمد رسول الله د یار غار سور او د حرا د غر د فقیر تابعداري وکړي. عزیزانو سمینه چې دا الله دا د جناب رسول صلی الله علیه وسلم په محبت کې نه بلال په محمد رسول الله مینو کنه نو الله په بلال مینو. نو آیات راغی چې کتا سو مینو محبت یې رښتونه د الله سره کوي نو د رسول الله محبت او تابعداري وکړي. عزیزانو جنت الفردوس کی یو حور دا اغی حور متعلق طول حوران جمیع الحور العین عشاق لها دا طول حور دا اغی یوی حور پا ارمان دی چه کاش دا دی یوی حور دیدار اللہ مونگ لپا تمام زندگی عمر کے راکڑے دام دے رہا. حدیث کے راضی چه خلقت من اربعت الاشیاء د سلورو سیزونو نه جوړه سونا من مسکن د مشکنا وعنبر د عنبرنا وکافور دریم کافورنا وزعفران او سلورم د زعفراننا. حسن لولا ان الله قضى لاهل الجنه ان لا يموت. رسول الله علیہ السلام فرمائی کہ چرے د جنتیانو له په جنت کې مرګ وي نو د دې حور دومره حسن دی لماتو من حسنها وجمالها. د دې حور د خایس د وجنه به تمام جنتیان مړ شوي وي خو جنتیانو له مرګ نشته. د معراج په شپه باندې جناب رسول الله ته یو
جلکو شو. جبرائیل امین نے تپوس وکړ چې نن خو اسمانونو کې د نور شمع بلې دي او هغه نورانیت جدا ده، خدا چمک خود ټولی دنیا د پاسه ده. و یا رسول الله دا یو حوره ده او هغه د خپل شال او د خپل سالونه صرف دا یو نوک دا راښکاره کو داسې کېښوده ستاسو خوشحاله د وجه اوس دا د هغې نوک برېښنا ده، دا خو د هغې جمال دی چې تمام اسمانونه او ځمکې د حورې په یو ګوتې نوک باندې برېښنا کوي. نو ښایسته ده که نه؟ تسمى لها لاعبه، هغې ته حدیث کې رسول الله لاعبه ویله چې د هغې نوم لاعبه دی. لاعبه د باب مفاعلین، لاعب یلاعبو په معنی د ډېرو لوبغاړو لوبې کوونکي سره. دا خو د هغې جمال و کمال. لو بسقت بسقة في 7 أبحر لكانت أعلى من العسل. که په 7 سمندرونو کې لاړه توکړه یوه نو 7 سمندرو نه چې سیر اوبه راوالی د خزانې د میل په من چینو باندې نه خوږېږي، دومره ترخي اوبه دي. پوهېږئ؟ او د هغې که پکې لاړه توکړه رسول الله فرمایي لکانت اعلی من العسل، هغه به د جنت د شاتو نه زیاتې خوږې شي. بیا مکتوب بین عینیها، د هغې د تندي منځ کې لیکلي دي، یعنې کوم خال چې هغې ته لګېدلی هغې باندې دا خال لګېدلی دی، لیکلي دا دي چې من کان یرید ان یکون له مثلی، که زما غوندې حسنداره ښځه جاریه او پیغله دا د چا خوښوي نو فلیعمل برضاء ربی، دې د تمامه زندگی د الله په رضا کې تېره کړي. نو د الله رضا څه څیز دی؟ د جناب رسول الله محبت. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که د الله مینه خوښوئ نو د جناب رسول الله سره مینه وکړئ. دې وجه صحابه کرام سره د ابوبکر عمر عثمان علی ولی جلی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ناس دي. کونینو سردار فرمایي چې راځئ نن د هغه څیز اظهار وکړو چې کوم ستاسو زموږ زړونو کې زیات محبوب دی. زیات محبوب دی. رسول مقبول او فرمایل حبب الی من الدنیاکم ثلاث، حبب الی من الدنیاکم ثلاث. اے صحابو زما زړه کې الله د یو درو څیزونو محبت ځای کړی دی. 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی دی. بھائی 3 چیزوں د رسول اللہ زړه کې مینه شته. عمر فاروق आवाज کوي بین یا محمد رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ اظہاروں کا بیانوں کا. قال النبی یا ابا بکر الاول منهن الطیب. د رسول الله علیه السلام اول چیز چې مینه وسره لري هغه خوشبویي ده. څه شی؟ خوشبویي ده. د پیدایش پر ورځ باندې بی بی صابیه منډه کې خانه کعبه تھا چې زه په عبدالمطلب باندې زیر وکم چې ستا نوسې پیدا شو. چې زیر یې ورکو عبدالمطلب را منډه کړو د هغې کټ او سریر او هغې بسترې له راغې چې کومه کې جناب رسول الله علیه السلام چې بستره یې داسې کولاو که رسول مقبول نشته دی، بیا وشه پرېوته. بی بی صابیه ته وی چې کذبت الی، تا ما ته دروغ وی. ماشوم زیر درا کوشتنه بر حاتب نه आवाज وشو چې اے عبدالمطلبه حیرانېږم محمد رسول الله د ماشومانو غوندې ماشوم نه دی چې د دنیا الیچوي یا ډیلیوري یا د دنیا یو دایي دی هغه سنبال او سنگار کی هغه الله ما یلیق بشانه جنت لزان لرا واستل. اول به د جنت پرنجو هغه لسترګې توري
او بیا به د جنت په خوشبویه کوي اله برازي. نو رسول مقبول او فرمایل چې زما طیب سره، عربي کې طیب خوشبویه ته. جبرائیل امین الله در کې حاضر دی. الله ورته فرمایل چې رسول مقبول لاړ شو په څنګهلو کې به جناب رسول الله اوږي او تګي او نهار ګرځي. زما سلام ورته وایو، سلام نه بعد وحی ورکړه. جبرائیل امین وایي چې ما ته خو پته نه لګي کوم ځنګل کې. الله فرمایل چې سلويخ روزو په مزل کله تا ته مزل جناب رسول الله استامنس کې پاتې شي نو د خوشبویا یو بهار بشي. ته چې د سلويخ ته روزو مقدار مزل دا د مکی په غرونو ځنګلو کې وکړي نو همدغلته به جناب رسول الله وي. داغه محبت د عطرو سره دی او زه په د جنت د عطرو باران د عرش نه کوم. بی بی سلمہ او میمونہ فرمایي چې موږ به د جناب رسول الله په خواله کې ځان لا عطر جوړول او د مدینه الرسول صحابان سوار فرمایي چې رسول مقبول به د مدینه په یو کوڅه لاړ نو هغه کوڅې نه به ورځ خوشبو اطلاع. نو کونانو سردار او فرمایل چې زما مینه د خوشبوئی سره. فاطمه د پلار سر ته ولاړه د رسول مقبول وفات. صدیق اکبر په پاسه ور پریوت او بیهوشه او به اختیار کې आवाज وکړي چې یا محمد طفت حیا و میتا. پيندم د خوشبوئی روانه او د مرګ نه بعد د سن کدن هغه تکلیف کې سخت خلوم ستا خوشبوئی کوي. فاطمه قبر لاله د قبر خورې راواغسته داسې هغه سره بیهوشه شو او بیهوشه کې وې چې ماذا علی من شم تربت احمدی، ماذا علی من شم تربت احمدی ان لا یشم مد الزمان غوالیا. کاش کده محمد رسول الله د قبر خوره چا بوی کړه نو دومره لوی خوشبوئی پکې د کده جنت خوشبوئی بوی نه کینو دا خوره مرله کافی ده. خصبت علی مصائب لو انها صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. یا الله د پلار د وفات غم په ما دومره بار دی کدا غم د پدیش پو او ورځو بار کو نو قیامت ورځ پوری بر ورځ توریش دومره لوی بوج په ماره بیام ځا خوشبوئی محسوسو. نو د دوارو جانو سردان ورکوټ والی کیم خوشبوئی، ځوانه کیم خوشبوئی، زنکدن کیم خوشبوئی، وفات نه بعدم خوشبوئی، د قبر خورنم خوشبوئی. اے صحابه حبب الی من دنیاکم ثلاث الاول الطیب. زما مینه د خوشبوئی سره ده، زما د امت مینه بم خوشبوئی سره. دویم والمرأة الصالحة اغا بی بی چې د الله حق ادا کی، د الله حکم امنی، د الله د حکم نه بعد بیا د خاون فرمان برداري. کما خزا چې د خاون نبی اجازه بار ته وتا بهر مړ شولان، پلار لتلان مړ شولان، مور لتلان مړ شولان. پوهیږ د پلار او مور نه لوی درجه نه بل چشته لار کې مړ شو. جناب رسول الله فرمایي زه پیغمبر نیم ځان لده بل پیغمبر وګوري زه شفاعت نکوم زکه دا د خاون نبی اجازه وته. خاون نبی اجازه دي لوت لاره الله وي نه د روزه قبلهم، نه د منځ قبلهم، نه د زکات او حج قبلهم. کداغه وخت کې وفات شي مردار وفات عمر شولې رسول الله وي زبزان لبل امتی وګورم دا د ځان لبل پیغمبر وګوري. والمرأة الصالحة كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رسول الله فرمائی دنیا ټول بہترین د متاع او د فائدې سامان، لیکن بہترین اسباب او سامان دا نیک دیندار خزرن. دا اغی خز شفاعت بزکم د فاطمه
خدیجه او د عائشه سره به یو ځای جنت کې الله نه غواړم کما خزه چې د الله حق ادا کی او ورپسې بیا د خاون حق ادا کی. خزه ته چې خاون په نظر دو محبت او قتل یو ځل نو الله وی زب ورته شپېته کارته په نظر د رحمت وګور. سبحان الله. ځکه چې الله په مونږ زیات مایندې ګوري دا چې زه د خپل بنده په سچل باندې وبخم. زما سم ملګری سټوډنټان راغلي هغه ته کله کله انګلیش نو ما هم دوی نه زده کړي قسم په خدای کړي سکول شامل لیدل دی سکول شامل نه لیدل. اوس دا د الله مینه را God can night be everywhere therefore he makes mother. الله وی ز پتا د مور نه زیات ماینم خو تا زما مینه تلل شوانا نه دی وجه مې مور درکه چې زما مینه په مور وګوره چې د مور د سره مینه نه زمام د سره مینه د پلار مینه نه زمام مینه بیا خو how does believe you in almighty you be questioned you in almighty God you in almighty Allah بیان ته د هغه الله نه انکار کې کم چې پتا د مور نه زیات ماین بیان ته د هغه الله نه روګردان روان دي کم الله چې پتا د خپل پلار نه زیات ماین دي پتا د خپل بچی نه زیات ماین دي پوهیږي. الله دې زموږ محبت هم پیدا کړي. خبر ده محبت بیا وجعلت قرة عینی فی الصلاة منزما دسترگو یخواله دیں سو کوئی وجعلت قرة عینی فی الصلاة. الله د دوارو جانو سردار فرمائی چې الله زما پزړه کې مون سره محبت پیدا کړي مون زما د سترګو نور دی د زړه سکون دی مون د مسلمان وقار دی مون د مسلمان شرافت دی مون د مسلمان نظافت دی مون الفت دی محبت دی راحت دی رحمت دی نعمت دی عزت دی شرافت دی عظمت دی د الله سره محبت دی مون لوی ذریعہ الصلاة معراج المؤمنین الصلاة عماد الدین الصلاة جنة للناس الصلاة مفتاح الرحمن الصلاة مفتاح الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منظمات دل سکون دسترگو یخوالی کونین سردار فرمائی پا یہود سلام واچویں د سلام قابل دی یہودیان نصرانیانو باندې سلام عرض کہیں یا نصرانیان د سلام قابل دی یعقوبیانو باندې سلام اچویں سلام قابل دی لیکن ولا تسلموا على اليهود في امتي زما د امت په يهودي باندې سلام وانه فإن مرضوا کدوی بیمار شو تپوس له مزه کدی وفات شو غسل ورله مور کوي کدی وفات شو جنازه مکوي که وفات شو د مسلمانانو مقبره مخخه ولا تغسلوا غسل ورله ورنک ولا تصلوا جنازه پهونکه ولا تدافنوا في مقابر المسلمين د مسلمانانو مقبره کې خخنک قالوا اصحاب النبي فرمایل یا رسول الله من سوق د مسلمانانو مقبره من سمع الاذان دوړو جانو سردار فرمایي چې اذان ووري ولم يحضر الجماعه منستحضر نشي کدی بیمار شو تپوس له مزه کنه کمر شو غسل مور کوي جنازې له مزه مسلمانانو مقبره کې مپرېږي سوچ منس کوي زماستر ګلرنا ور کوي سوچ من کوي زماستر کې خورې چي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. صحابه حیران دي چې اے پروردگار عالم د محمد رسول الله مقابله بده کې سوکو کی فقام ابو بکر صدیق درید یا رسول الله صدقت وبررت ستاسو د دریو خبرو سره مینره ولی ابو بکر صدیق هم ستا په لار روان دی نو د ابو بکر صدیق هم د دریو سيزونو سره مینې کړي خو اخر کې بتا سو نه تاسو کوم چې تاسو سره مینره کنه موږ خو مینې کوو کنه سره خو کوو دنیا کې ما یو ځای کې ابل شپه دوی نو سړی راته وی چې استاجي زمانہ سره سره ډیره مینه دا سیبل بابا نه تاسو مال بابا تا ما ته بچی مرز سره ما ځل صدر والو تصویر اثر داسه نو داسه مې خوري یو بوډا سره راغی ما ته وی چې شیخ جنګو مالسو
وې مرز کنه مل کم دی هغه ګرنیټ د دې ځای نه نه کاکا تسبیح دی نو اسه تاسو په اخر کې کومه چې تاسو سره مینه ده مال جنازه درځي وی او بچي ناغه مال دا یو ټکی خوراته وې دا وغا بنا کنه ناغه وغا بنا راته وی چې بچي ما ذکر وغا په بنا وغا په بنا وغا په بنا ما دا الله رحم دې که خیر رمضان د جنت دروازې کولو دي بس کمر کېږي د جنت توتی ورځه په نو سره ما چې خدای دې زمونږ مینه ما سره پیدا کړي سره او صحابه حیران دي چې د رسول الله علیه السلام مقابله سو کول شي فقام ابا بکر وفاؤں کا بادشاہ دغار سور یار سخت کے فکار د محمد رسول اللہ یار اول ابو بکر صدیق امیر المومنین ادرت صدقت یا رسول اللہ حبب الی من دنیا ثلاث یا رسول اللہ تا رشتے ہوئے چستا پڑھ کے مینا اللہ دے یو دریو سیزونو سره پیدا کړی دا خدا ابو بکر مینم د دریو سره را قال محمد بین یا ابو بکر ابو بکر بیان کا بیان ابو بکر صدیق ورته وی النظر الى وجهك الله اکبر یا رسول اللہ چستا د مخشموی او ابو بکر سترګې د قیامت پورې بیسان شي ستا د مخشم بلیږي او ابو بکر صدیق ورته قیامت پورې ګوري النظر الى وجهك دا ابو بکر صدیق نظر چې سحر او ماخام پروغ او پناروغا نشستو برخاست ولاړو ناستا رفت آمد تلو راتلو کې دا ابو بکر سترګې او د محمد رسول الله چهره نور وي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رسول مقبول آواز کہی اے عائشہ نل بیماری مرو ابا بکر ان یصلی بالناس ابو بکر تو اوائے چھ زما پزے باندی منور کی زما پزے چھ ابو بکر صدیق میراب لرا گئے وی قتل دا اغم مزیدار او خیستہ شمنشترے بے اوش پریوت او چگے کے چنل دی نشتا پا میراب کے دمخ شما نل دی نشتا پا میراب کے دمخ شما تارکی رال حبیبا زنگ پا جما ستا دمخ شما دینی او ابو بکر دی جمدیوی خوش میراب تا دی بود نل دی نشتا دمخ شما پا میراب کے تور ظلفی یلول پا پیچو تاب کے دادا ابو بکر دا بے ہوشے الفاظ دی چه شاعر پا نصر نہ پا نظم کے اپیلن نند نشتا پا میراب کے دمخ شما تارکی رال حبیب آزنگ پا جمان نند نشتا دمخ شما پا میراب کے تور ظلفی یلول پا پیچو تاب کے راشا راشا پا میراب کے قدم کے دا پا زخمی زڑونو زمونگا مرہم کے دا دادا ابو بکر دا خود صوبان نہ تپوسو گئن دا جمعے پر رسول اللہ علیہ السلام خود بوئے صوبان لاندے پریوت ورته حضرت صوبان خلق باندې دی تقریر ګډوډ کده خدای بنده صدر باندې وش صوبان ورته الی د محمد رسول الله چهره ورته وګورای اری جانا چپت کر دی بلا اندر بلا کر دی اری جانا چپت کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمی سیاداری و دیگر سرما درون کر دی دا تو پوس خود محمد رسول اللہ نا اوکان چننے دا بلا دا پاس بلا بلا جوڑکان مصیبت دا پاس بل مصیبت جوڑ کو یو خوستر کی دا جنت پر انجوم توروے او ننے پکی دا دنیا رانجا چولی دے صوبان بے حسن لیونی کی دا رسول مقبول پگے کہ دا محمد رسول اللہ چہرے نور پروتے مخامق دا پلس مسپوگ میوان ابو بکر قسم خری چی ما بد پلس مسپو میں تو قتل او دا محمد رسول اللہ چہرے نور تم میں قتل دا رسول مقبول مخ مبارک دسپو میں نپو یا چند مزیدار خدا دے رنگا حسن بی بی عائشان کور کے منڈی وئی کل یو گٹلا بل گٹلا رسول اللہ علیہ السلام ورتی پدے تیارے کی کوٹا کے سکے و یا رسول اللہ استن رانا رو کشوی دا دیر وقت اوشو تیارا را باندے راغ لستن میں پزمک بیانو منت رسول مقبول دا یو غاخ ورتخکار
او ای ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري مرز پګمې دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري وګل شیرین ذکر دینا اسوا النظر الى وجهك یا رسول الله چې د ابوبکر سترګې او ستا چهره انور وي ستا جسد اطهر وي یا رسول الله ابوبکر با سترګې په غشو باندې ړندې شي خو ستا د مخ د شمې نه به سترګې وانړئ بیا ورته وی یا رسول الله وانفاق مالی علی امرک چې د ابوبکر تن من وطن بدن کفن مالو جانو تاجو تختو وختو بخت دا د رسول الله پر رضا کې قربان شي دې سره مې مینه را وانفاق مالی علی امرک دا ابوبکر مال او حال چې ستا په امر او رضا کې قربان شي یو ورځ جبرائیل امین ناست دی د بوجې جامې چولې پوهېږئ په خبره زما هم روژه رسول مقبول تپوس کوي یا جبریل لما البستا دا جامې دې ولې د بوجې اغوستې دي وایي پوه نم تمام اسمانونو کې چې څومره فرشتې وي ټولې د بوجې جامې چولې جبرائیل امین ته الله حکم کوي چې ته ورته وایي چې نن د جنت حوران هم د بوجې جامې چولې جبرائیل امین عرض کوي یا رسول الله نن د جنت حور هم د بوجې جامې چولې او د بوجې په هر یوه جامه کې به یو اتیا ټاکې لګېدلې د ټولو حوران الله سره هر څه شته ستاسو د پښتو متل دی چې څوک ورته لکه پلانې شي نه وي الله هم پاک دی او دربار هم پاک ناول خو د خدای په دې متل بې خو باسه چې هغه متل دی وکړو چې هغه یعنې د الله تشبیه دي د ځان سره راوسته یعنې ته غریب یې نو الله هم غریب دی ستا خوله ګنده ده د الله خوله هم ګنده ده ته ګناهګار سیاکار خطاکار بدکار یې نو الله هم داسې دی ستا کور کې څه نشته نو الله سره هم نشته زمونږ دا پښتو مجیبه پښتو ده خیر به هر حال نه الله سره د بوجې جامې هم شته ډېرو ملنګانو ته اوس هم اچولي که نه مونږ سره یو ملنګ و هغه بیړی کې کېناست دعاوې علاقې ته بیړی دی چمټه ور سره وه چمٹے والو میری کشتی پاری لگا دینا کشتے ہو کہ نا یہ مولا علی یہ شعر خدا میرے کشتی پارے لگا دینا زور توس د قار سوری ما چې کور د روان شه دلته د الله نه غواړه چې الله دله بیړی پورې باسي اوس ته علي صاحب ته علي صاحب خو صحابیو درجات عالیه ورته ملو شوي دي ټیک ده که علي صاحب نور څه کولی شو نو امام حسن او حسین له بې ځان نور رسول شي د یزید د مخته د هغې بیړی هغه پار نه کړه کور د روان شه نو ستا بیړی په دې کې زمانه کې اوس دا ګرځي او دی وایي چې یہ مولا علی یہ شعر خدا میرے په دې کې هغه لنګر اوښلېد چې لنګر اوښلېدو دا بیړی داسې نو چې داسې دې طرف ته ډوبه شوله نو اوبه پکې راغلې دې بل ډېر ته رامنډه خو چې هغې ډېرې ته راټیټ شو هغه بل ډېر نظر چې یا رب ما ورته نه یا علي یا علي یا علي وایي چې نه یقینا دی چې علي څه نشو کولی که څه کوي نو الله به کوي اوس د کفار مکو د هغې عقیده هم دا وه چې کله بیړه کې کېناستل نو دعو الله مخلصین له الدین هغې به د یو الله نه غوښتل چې ای الله زموږ دا بیړی ته پاره نو هغې ملنګ سره چمټمو د بوجې جامې اچولې نو الله د بوجې جامې ورسره شته دی ملنګانو ته یې ورغوستولې پوهېږې ملنګ بابا چرته ځې وی دی مخامخ کلي ته ورځم چاله مې زوی ورکړی دی زوی یې نه کېده خو ما وله زوی ورکړ نو هغې مبارکۍ له ورځم اوس مونږ یعنې پاکستان دی که نه پاکستان نه دی د مستو کټوی را سر سر پې روي پیشوګان وخوړ هر څه پکې اوسېږي نو هغه چې هغې غاړه پورې وتو هغه ښځه رالی وی خو الله مړ کړو
وای ما خو درکنو چې الله مړ کنو تو سره دښمنی کوه زه څوکم ما خو درکړو نو مال چې کاکا تا دومره غټ زوی ورکو نو د خدای نه د خلاصولی نه شو خلاص کړي به دې موږ داسې ویم چې الله دې زموږ مینه محبت په هر عقیده کې د جناب رسول الله سره پیدا کړي رسول مقبول تا ابو بکر صدیق فرمایي وانفاق مالی علی امرک دا ابو بکر مال او حال دا ستا پر رضا او ستا په امر باندې قربان شي جبريل وایي ورته چې نن د جنت حرم د یو اتیو ټاکو جوړې شوی جامې د بوجې چولې رسول مقبول فرمایل چې پروردگار علما نن ابو بکر صدیق په دور کې د ابو بکر صدیق بیان کې جبرائیل امین دی بوجې جامې چولې چې زه ته تپوس کم د اسمان فرشتو بوجې جامې چولې یا الله حور غلمانم د بوجې جامې چولې خدای دا څه وجه الله ورته आवाज کوي اے محمد رسول الله ابو بکر صدیق نن په خپل کور کې جارو والا چې سونه سي منتلستا پر رضا باندې چاند کې داخل کړ سکه چاند کې داخل مونږ باندې چې کله کله ست چاندې आवाज وشي نو څوک ځان بیمار کو څوک غاغ بیمار کو څوک په بیمار کو څوک نو الله وی زماني ول ډیر سختي رانی سي کنه په خدای مې قسم یو دومره لوی صوباړي به ډاکټر سره ډسپنسر سره هغه صوباړي بم درو منډي په دې مټ کې او هغه ځای باندې معاملم درنه غوسکی جمعات له 50 روپے نه ورکه الله وی چې سم درو نشم غنی په دې بجګیا روډ به در باندې د پاسا هغه خدای فرشته مقرب پولیس پیښ شي پېمان چې د 400 دانم درته واچي یو ادم ټکای او درنه سره چې سي ام درنه والی اخلي کنه خدا ابو بکر غونډه کې ایمان پیدا کړ الله ورته आवाज کوي چې ابو بکر صدیق ستا په حکم او ستا خوشاله کې او ستا په امر باندې کور کې چې سمونتل ټوله وروړي جامې ټوله قربان کړي ابو بکر چې ځان تو قتل چې خپل جامې می قربان کړي یا رسول الله د بوجې د جامو نه لنګو نن د ابو بکر لنګ ما ته خوښ شوی نو تمام د جنت حور او اسمان کې جبرائیل امین ته مم لنګ او ځکه چې ابو بکر وایي وانفاق مالی فی امرک یا رسول الله چې زما مال او دولت جان او مال تاج او تخوی استا خوشاله کې شي قربان شي درم وان يكون ابنتي في بيتك چې د رسول الله عليه السلام خزد ابو بکر لور دا رسول مقبول بي جوړ شي دې سره مینه لوري ورکه کورنه رسول مقبول تیر عمر د بیبي عائشه شپږ کاله زندگی د شپږو کالو ماشومه ګډیانه ور سره پلاس کوي چاته پوس کړو چې کور کې را وړي ګډیانه مډیانه وی دا روا دي کنه روا دي بیبي عائشه سره د واده پښپ باندې رسول الله غي کې غیلا ګډیانه لو بوله چې هغه رسول مقبول په تیر عمر ولا بیبي عائشه ویا رسول الله دا خو یو چې او یا لونه د ابو بکر ټول به دا قربان کړي ان يكون ابنتي في بيتك چې زما لونه وي اوستا په کور کې نکاح کې ناست صحابه سرونه ټیټ کړل چې یا الله اوس په دا ابو بکر مقابله فقام عمر ابن الخطاب عمر فاروق درې وته صدقت یا ابا بکر حبب الی من دنیا ثلاث زمام د درو سيزونو سره میناره الامر بالمعروف زما امر بالمعروف سره میناره چې دا عمر فاروق لکه جبوي لاس کې توروي ټول عمر د الله د دین تبلیغ او پرچار کوي یو دویم والنهي عن المنکر دویم د بدون من کول سره مینره وصوب الخلق او زری جامع سره مینره چې عمر فاروق ټول عمر جم دی او زری جامع چولی د وفات وخت د عمر فاروق علي صاحب ورغه چې بار یو دیرش گورنران او رئیسان او بادشاہان راغلي دي د عمر فاروق ته پوسله نو دې مخ کې ورغه چې مخ کې ورغه او عمر فاروق ته وکتل نو یو اتیا ټاکې د عمر فاروق کمیس تا چولې وي او د تڼو په ځای پکې غنې ور کړې څه شي غنې ور کړې عمر فاروق ته आवाज وکړ یا امیر المؤمنین بادشاہان راغلي دي ستا ته پوسله اسنه داغي په نظر کې ته دا سي ذلیل او رسوا ښکار نه شي دا کمیس بدل کا او دې ځن کدن عمر فاروق سترو کې وګرځي دي وې د عبد الله د مور نه تاسو کده عمر فاروق د بیبي نه تاسو هغه بیبي ورلا आवाज ورکړي چې اے علي په خدای قسم نه عمر فاروق په تمام بادشاہ زندګۍ کې بیت المال ور سره الله دې اوس موږ د سمالکان کوي نه کنه
دا تپوس د اوسنو زکات والا سره زکات پندې غینه تپوسو کې ور سنگال دی. ابل اورز مې ورته وې مرز چونه طالب مغه سیکل را لم چرته یوړي ام چرته یوړي کاښالو کې مې ورته وې نو مې ناخلم ځکه چې ریکارډینګ کیږي. ما ورته وې زه به در سره بل چل کوم که خیر خو چې ته مال اوټ لراشي تاغه سیکل سکړه د کباړي بازار کې خرڅ کې ستا کور روان شي. بیا ماشینونه زه د کونډې زویم نو ماشینونه د چاله ورکړل ستاسو کورونه لوټي لوټي شه چې ماله ملاو نشو طالب یم زما مور له ملاو نشو نو بل بچاله ملوي. نو د دې خلقو نه بیا تپوس نه وکړه د بیت المال د حال قسم مې په خدای چې لوی لوی کارخانه د زکات په مال باندې چلیږي ال تروزی د یتیم او د مسکین په نو او کارخانه په نن بیگا پینټر کان کې د 3 کروڑ روپو پروګرام شوی دی رو جماعت نه پکې ډمی دي دا غډم نوم نه لم بل خبر دا سړي ویل دا صرف د حشر او د زکات په نوم چې کومه پیسې راغلي هغه لګي. نن مولانا بجلیګر صاحب تصړی ناز ته ورته لګیوي نو الله دې مونږ له داسې بادشاہ را کې چې سره سړی دوی خوې کنه نن خدای دوی پرونه داسې پلال خان جګړه یا وای په دې لال خان باندې باندې ابل وای دا غم نشته چې خلکو له بس کول غواړي کنه نو خدای دې مونږ له صالح خپل رحم وکړي. بهرحال نو عمر فاروق بیبي ورته وې چې اے حضرت علی په خدای قسم دې د کمیز تپوس مکوه عمر فاروق په ټوله بادشاہ کې والله که دویم کمیز ځان له جوړ کړي تڼۍ پکې نشته اصغي مې والله چولې دي غنې د تڼۍ په ځای باندې دغه کمیز هم لنډو نو د خپل زوی حصه ور سره ملګری کړله څه ورته واچو. عمر فاروق ورته وایي چې اے علي خبر نور پرېږده خو امر بالمعروف سره مې مینه ده ستا دا لنګ لږ په ګیټو باندې د پاسه پروت دی بچې رسول الله فرمایي چې زه به تې مراورم هغه خپې به په اور سوځي چې د چا خپې په ګیټو په پنسو کې پټي نو بچا اول امر بالمعروف ومنان زه درته امر بالمعروف نهی عن المنکر زن کدن کې کومه دا لنګ لږ غوندې اوچت کا. بیا ورته وی علي کله چې وفات شمه او غسل راکې نو د غسل نه بعد ګیره راله موږ منځوان دا ګیره مې د محمد رسول الله امانت دی اسنه د ګمنځ په غاښي کې د عمر فاروق د ګیرې نه ډکې چرته پاتې نشي. بیا ورته وی اے علي کله چې مې لحد کې کېدی نو خاور راواله د دنیا د مقبرې قبرستان خاور راواله او د عمر فاروق په مخ باندې اومګان. علي صاحب ورته امیر المؤمنین د سوجنستان مخ په خاورو ککړ وې کله چې فرشتي راشي من ربک وما دینک ومن نبیک تپوس کوي نو عمر فاروق به ورته مخ وخی چې زه خو د دنیا نه مخ راغلی ما اے د قبر فرشتو دا خړ مخ اوس مې رمې وګوره دلته خو مې لږ پارام پرېږدی. تکبیر نعره تکبیر. نو عمر فاروق حضرت عمر زندہ باد ما ته وګوره د دوی لیډر یاد کړه چې زندہ باد عمر فاروق مې یادوه د دوی لیډر یاد کړه چې هغه زندہ باد دوی په عمر فاروق څه کوي دوی عمر فاروق پیژني نه چې عمر فاروق اوس وکړو دا تصور دوی ته نه متصور کیږي چې دغه خلقو تپوس وکړي. الله وایي چې اله به زمانه ګام اګدی چې د عمر فاروق د زندګۍ په شان زندګي درنه وغواړم د ابوبکر د زندګۍ په شان زندګي درنه وغواړم د عثمان ذی النورین په شان زندګي درنه وغواړم اله به زما د مخې نه وغني ولاړ به زما مخې قیامت پر ورځ خدای دې ایمان وکړي. اوس عمر فاروق بیان تام کو فقام عثمان ابن عفان عثمان ذی النورین ادرت او دا ورته چې حبب الی من دنیا ثلاث بین یا عثمان تیم بیانو کا ستا سرس مینره. عثمان ذی النورین بیان کوي اطعام الجیعان اوګول روټه ورکول سره مینران. عثمان ذی النورین خزانی وی داغه مال او جان وی او د غریبانو اوګو نهارو بربندو باندې تقسیم شي. اطعام الجیعان غریبانو له روټه ورکول غریبان اوګي مړول. وکسوت العریان کمزورو نادارو بے وسو بے کسو لجامے کپڑے غستل
اطعام الجيعان وكسوة العريان. چې د مدینه الرسول غریبان، مسکینان، فقیران، گدایان وي، د عثمان ذوالنورین خزانی وي، ټوله خرڅ شي، جامې په واغستې شو، تمام فقیران په جامو باندې ماړه او پټ شي. دریم وتلاوت القرآن، دریم مینه د عثمان ذوالنورین د تلاوت د قرآن سره را. عثمان ذوالنورین یو سلوی خورد په کور کوټه کې بند کړی دی، یو سلوی نهار دی، اوږې دی، تږی دی، قرآن عظیم ته ګوري، قرآن تلاوت کوي، چې قرآن عظیم ختم شي بیا د سره کی، چې بیا ختم شي بیا د سره کی. یو سلوی خورد کې عثمان ذوالنورین قرآن عظیم یو 50 کرته ختم کو، ان دروازه یو ختم، او زر زر رکعت نفل به کول، نه روټه شته نه چشته نه اوبه شته دی. کړکۍ کې یو ورځ سر را بار کړ، وی ای خوارجو، اے ظالمانو، زه خو هغه عثمان ذوالنورین یم چې په تمامه مکه کې او مدینه منوره کې اوبو قاتو یو یهودي سره کوی چې مسلمانانو له دغه کوی نه اوبه نه ورکولې. رسول الله غریبو، ابو بکر عمر غریبو، هغه کوی اغستی نه شو. عثمان ذوالنورین ورته وجړل چې هغه کوی ما په 50,000 روپۍ باندې واغست، نن زما یو 40 ورځ ده چې د هغه خپل کوی نه راته اوبه نه میلایږي. نهارې ما، اوږې ما، تږې ما، یو 40 ورځې دي چې زه بې اوبو یم، زما تنده د زړه د پاسه جوش وی، خو هغه کوی چې ما آزاد کړی په بیه مې اخیستی او ما پې تمام تږي ماړه کړي وو. عثمان ذوالنورین ته پکې یو جام اوبه نه میلایږي. بیا آواز وکړه چې ای بدبختانو، دا مسجد نبوي له ځمکه ما په 25,000 روپۍ اخیستې وه، دغه ځمکه چې ما مسجد نبوي له واخیسته، نن پکې تاسو مونځ کوئ او ما ورته نه پرېږدئ. نن کور کې رسول مقبول عثمان ذوالنورین ته خوب کې راغی، سترګې پټې شولې. رسول مقبول ورته وفرمیل چې ای عثمانه، ته به اوبه د حوض کوثر نه زما په لاس کې که د مدینې منورې د کویانو بدوی بند کړې، مسجد نبوي در باندې بند کړ، خو تا باندې به زه په جنت الفردوس او د حوض کوثر خوا کې په خپل لاس وبس کوم. یا رسول الله، څه وجه نه به ته په ما وبس کې؟ وی عن قریب ده چې دا خلک تو خو لا دا وی چې ما جومات ته پرېږدی او ما له اوبه راکوې. د خلکو دا صلاح مشوره کړې ده چې عثمان ذوالنورین نه لاس پرې کوې، پیت پرې کې، جبه ته قلم کې، سترګې ته وباسې او سټ ته نه قلم کې چې کارې تمام شي. وی یا رسول الله، ته ماله پیشن ګوی ورکې چې داسې به کېږي. رسول مقبول ورته وفرمیل چې زه تا ته دا خبرداری خوب کې در کوم چې درنګسات بادله به ته شهید شې. چې سترګې وغړولې، تمامو ملګرو ته وی تاسو زما نه لاړ شئ، د رسول مقبول سره زما خواهش دی چې زه ورسره هلته د کوثر په اوبو کې اوبه وڅښم. هغه بدبختان په کور راوړېدل، د بیبیانو نه ولغ پړونې وغورځول، کمسۍ ویښتې تې ورله وویستل، په عثمان ذوالنورین یې تنبې وغورځولې. عثمان ذوالنورین په قرآن عظیم باندې ټیټ دی، فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. قرآن عظیم تلاوت کوي، یو بدبخت ورغی، دا ښی لاس یې ته قلم کو، لاس لاندې پروت دی. عثمان ذوالنورین په خوله بیا هم اواز دی، فسیکفیکهم الله. لاس لاندې پروت دی، قرآن عظیم پا یو لاس له پورې ونیو، هغه بدبخته ته دویم لاس هم قلم کو، قرآن عظیم د پاسه سینه ور واچوله. عثمان ذوالنورین یې سر هم قلم کو. عثمان ذوالنورین د ژبې اواز راځي، فسیکفیکهم الله. قرآن عظیم نه اواز راځي، فسیکفیکهم الله. د وینو د دار نه اواز راځي، فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. عثمان ذوالنورین قرآن عظیم کے پروتے، صحابہ عرض کئی په خدای قسم دے عثمان ذوالنورین قرآن عظیم دے پاس دا سے پروتو لکه چې قرآن عثمان لغاړه ورکړي او عثمان قرآن عظیم لغاړه ورکړي. وتلاوت القرآن سری ورکا، لاسونه بیلل، خپې بیلل، یو له ټوکړې شو، خو قرآن عظیم تلاوت پرې نه ښود. وتلاوت القرآن
القرآن قیامت په میدان د چا د شهادت گوی با د میدان هغه خاورې کوي د چا به تیر او کمان کوي د چا به توره کوي د چا به زغره کوي گواهی به چا د پاره الله کوي چا د پاره فرشته کوي چا د پاره به د میدان حاضرین کوي لیکن عثمان ذوالنورین لبه گوی د الله په مخ کې قرآن کوي چې عثمان ذوالنورین زما شهید او زما عاشق دی وكسوة العريان وإطعام الجيعان وتلاوة القرآن فقام علي بن أبي طالب صدقت يا عثمان حبب إلي من دنياكم ثلاث دا عثمان ذوالنورین نبات علي صاحب ادریدا حبب إلي من الدنيا ثلاث دا حضرت علي حیدر کرار اسد الله و اسد الرسول دا محمد رسول الله زم ادریدا واضح کچھ زمام دا یو درو سیزونو سره مینا محبت تے یا رسول الله کستا مینا دا دا ابو بکر مینا دا دا عمر مینا دا دا عثمان ذوالنورین مینا دا نستا دا علی حیدر کرارم دا دا غدر سیزون سر محبت تے حضور ورطا فرمائی اے علی وای استاس سر مینا دا الخدمت للضعیف زما دا ملم خدمت زما عادت تے چی دا علی کرم اللہ وجہو مال او جان تنو من بدن دا د ملمه په خدمت کې ټول صرف شي الخدمت للضعیف د ملمه خدمت زما محبت دی والظرف بالسيف او ټول عمر د پاره چې علی صاحب سره توروي توره لاس کې او د کافرو سره په جهاد کې جنگيږي والصوم في السيف او روزه د حضرت علی په سخت ګرمه کې دې سره مینا حضرت علی په جنگ جمل کې روزه په خلبان دي توره په لاس کې را د کافرانو سره جنگيږي یو یا کافرانه په یو ایر باندې په یو توره قلم کړل بیا دوا یا کافران په بل توره باندې ختم کړل ټول کافران درینیم سره تمام اوجل ان تر دې چې غشه راغی د حضرت علی سینه کې ننوته یو طرف ته روزه دی بل طرف ته تګری درې منټ ته یو ملمه خدمت کې لګیاو ورته زما د امینه محبت ته چې د علی نه ساوزي خو چې د ملمه خدمت کوي نو ساتنه لاړه روزه په خلو الظرف بالصيف والخدمه للضعيف والصوم في الصيف اذ جاء جبريل رب العزت جبريل امین لے گا اے جبریل امین لاش محمد رسول اللہ تم سلام وایا تاسو کل محفل لے تاسو دل تم یوزے تاسو بقبر کم یوزے حشر کم یوزے اے جبریل امین لاش محمد رسول اللہ ما تپموز کیوی چھ رب العالمین خطورت چھ انت رحمتا للعالمین انا رب العالمین وانت رحمتا للعالمین رکوع کی ہوئے چھ ربی العظیم طورت وانک لعلا خلق العظیم ماتوی چھ ربی العلا طورت وانک لخلق العلا جواب مپریدا ورسول مقبول توایا چھ اے محمد رسول اللہ تو پا پرش لگے آئے اللہ پا عرش لگے آئے تو پا ارض زمین لگے آئے اللہ پا عرش بریل لگے آئے اے محمد رسول اللہ اللہ رواستولم چستا صدا گپ میں محبت میں دیر خوخ شو اے محمد رسول اللہ اللہ فرمائی چی یو با ابو بکری دویم با عمری دریم با عثمانی سلورم با علی جبریل امین وی مام پاکی ملگرے کے زمستاسو ملگریم اللہ فرمائل چی زمستاسو دا محفل مرگرے ما او کم خلق چستا پلارا روانی اب پا جنت الفردوس کے دا ابو بکر عمر عثمان او دا علی دا جبریل امین او دا محمد رسول اللہ سر با اللہ سر یوزے کی گی اللہ ورطوی دل تم دا سر یوزے بذل الاستطاع د ځوان ځواني چې د الله پر رضا کې زړه شي الله وی دې سره مې مینه را دریم الله چې زه ستاسو محفل کې شریکېږم بذل الاستطاع مینه محبت مې سره دی د ځوان ځواني چې د الله رضا کې زړه شي دویم والبکاء عند الندامه انسان گناہوں کی خطاوں کی نارواوں کی هغه پس خفګانو کی چې یا الله بدرانو شو الله وی دې سره مینه دا دریم رب کریم فرمای بل مینه مې سره دا
والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة نهر راولم لوگو تندر راولم خوچ آگا پہ صبرو کی رب کریم فرمائے غی سر میں زیادہ مین و محبت دے ددوارو جانو سردار او فرمائل چیزو او زمان اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی سرد جبریل امین نبدا یوزے پہ جنت کیو چچا زمون سر مین محبت اوکا من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا ددوارو جارو سردار تا اللہ فرمائی چھ دا ابو بکر صدیق سر یوزے چا جنت خوخوی نو زمال با یوزے رازی دا ابو بکر پلار دلاشی عمر سر جنت خوخی دا عمر فاروق پلار دلاشی کودیرو سردار او فرمائل علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کے اے رب رحیمہ مونگ گناہگار سیاکار خطاکار بدکار تغفار ستار فربدار حیاداری الہ استاد قلم دیر لوی توسو دا خدای زمون پا گناہ دا افی قلم را کاگا یا اللہ دا مونگ دے مجلس او دے جمع کے دیر بوداگان سپنگری یوزے کی گی خدای اغیت دراز زندگی ورکے نوجوانان پکی شرکی گی خدای دا تمام نوجوانان زوانان پزوانو مارو پٹ خوشحال اولرے دا معشومان بچی خدای دی یوزے کی گی اور ازید لر زینا الہ العالمین دوی دا گمراہو رسوایو دا زلیل و رسو دا غلامون بچ او ساتے زمون مین دا خوین دا بانے دا حیاء صادر ور کے خدای زمون ظلونو کی محبت دا صحابو پیدا کے یا اللہ الفت صحابو پیدا کے اللہ تا زمون نا راضی شے تا زمون نا پخلا شے دا سے راضی شے چے بیا مراور و خپن شے اللہ دین زمون کا زوانانو کی قائم اولرا اللہ دینداری زمون بی بیانو کی قائم کا اللہ دا رسول اللہ طریقی زمون نوجوانانو کی قائم کا زمون سپنگیرو کی قائم کا اللہ زمون کورو کے رسول اللہ طریقے قائم کا اللہ دا کشمیر مسلمانانو لفتح بری کامیابی ورکا اللہ دا بوسنیا مسلمانانو لفتح نصرت ورکا اللہ افغانستان کے صلح پیدا کا پاکستان پاک از مکرہ پاک خلق دی اللہ دا پاکانو خلق و پلاس کے راولے اللہ دا اندکلیو سکری نے خدای بچ او ساتے اللہ دا طول دا کلمہ پا زبان جاریو لرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستطاع من محبت میں سسر دے دا زوان زوالی چھ دا اللہ رضا کے زڑشی دویم والبکاء عند الندامہ انسان گناہوں کی خطاوں کی ناروں کی اگے پس خفگانوں کی چھ یا اللہ بدرانو شو اللہ وی دے سرم مینا دا دریم رب کریم فرمائی بل مینا میں سسر دا والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة نهر راولم لوگو تندر راولم خوچ آگا پہ صبرو کی رب کریم فرمائے غی سر میں زیادہ مین و محبت دے ددوارو جانو سردار او فرمائل چیزو او زمان اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی سرد جبریل امین نبدا یوزے پہ جنت کیو چچا زمون سر مین محبت اوکا من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ددوارو جارو سردار تا اللہ فرمائی چھ دا ابو بکر صدیق سر یوزے چا جنت خوخوی نو زمال با یوزے رازی دا ابو بکر پلار دلاشی عمر سر جنت خوخی دا عمر فاروق پلار دلاشی کودیرو سردار او فرمائی علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کے اے رب رحیمہ مونگ گناہگار سیاکار خطاکار بدکار تغفار ستار فربدار حیاداری الہ استاد قلم دیر لوی توسو دا خدای زمون پا گناہ دا افی قلم را کاگا یا اللہ دا مونگ دے مجلس او دے جمع کے دیر بوداگان سپنگری یوزے کی گی خدای اغیت دراز زندگی ورکے نوجوانان پکی شرکی گی خدای دا تمام نوجوانان زوانان پزوانو مارو پٹ خوشحال اولرے دا معشومان بچی
خدای دی یو ځای کیږي او راځي د لرې ځای نه. الہ العالمین دوی د گمراهو رسوایو د ذلیل او رسوا د غلامو نه بچ وساتي. زمونږ میندو خویندو باندې د حیا صادر ویړ کې خدای زمونږ زړونو کې محبت د صحابو پیدا کې. یا الله الفت صحابو پیدا کې. الله ته زمونږ نه راضي شي، ته زمونږ نه پخلا شي، داسې راضي شي چې بیا مرور او خفه نه شي. الله دین زمونږ ځوانانو کې قائم ولره. الله دینداری زمونږ بیبیانو کې قائم کا. الله د رسول الله طریقې زمونږ نوجوانانو کې قائم کا، زمونږ سپینګیرو کې قائم کا. الله زمونږ کورونو کې د رسول الله طریقې قائم کا. الله د کشمیر مسلمانانو لفتح بری کامیابی ورکا. الله د بوسنیا مسلمانانو لفتح نصرت ورکا. الله افغانستان کې صلح پیدا کا. پاکستان پاک از مکړه پاک خلق دي. الله د پاکانو خلقو پلاس کې